میډل ته په پښتو کې څه شوی؟ جلال الدین چې د پسو رمه یې بیولې وه، رمس یې راوستله، نو په کیڼ کې ولاړ د پسو کشنې کشنې بچانو بغارې ولې. تڼۍ د حساب بندې کړه. یا زمانه ماشاءالله وزدی وګوره. داسې دی وروره ظاهر خان ښه ځوان دی وروره. د ده تصویر مې ور واخیستې، ته یې راته ووایه څنګه تصویر یې دی. د ده وروره تصویر نه خوښېږي، زور ته ماشاءالله ښه بېشتان یې ښه خوند در سره کوي. ده یا په زوره مې دا تصویر و ده ته ور واخیست. جلال الدین چې د پسو رمه یې بیولې وه، رمس یې راوستله، نو په کیڼ کې ولاړ د پسو کشنې کشنې بچانو بغارې ولې. پسو هم منډې راولې، دوړې په پسې ولې چې خپلو بچان له ځانونه ور ورسوي. دغه سیند دومره خوندور و چې سړی له لیدو ستړی کېدی. له همدې ځایه بیا کلي خواته روان شولم. په لارې کې مې د کلي د سکول ماشومان ولیدل چې ټوله ډېر زیات خوشحاله وو، ځکه چې نن یې د ریزلټ ورځ وه. د دوی په سترګو کې هیله، خوشحالي او د سبا خوبونه ښکاره کېدو. همدا ماشومان زموږ د پښتون قوم مستقبل دي. اول نمبر والا څوک؟ آخري نمبر والا؟ آخر والا زم. آخر والا ته محنت بنو تیز کراکه. پنځم نمبر ته سویم زه څلورم. ښه کردار دې ساتلی و په سکول. څلورم نمبر دا میډل یاره. میډل ته په پښتو کې څه شوی؟ دا دغه نوم یې دی بس. انګلیش وایي پښتو کې؟ په پښتو کې باندې ښه. تا ته څه شدار؟ ته سویم رالی؟ اول؟ هغه زه بیا په ای آی باندې جوړوم. ستی ویډیو سره تصویر واخلم، ای آی باندې پیژم څه شته وایي؟ artificial intelligent. په هغه باندې intelligent. بس صحیح دی. بیا مو پښتو یې مې زده کړي. هو پښتو اول خپله ژبه یې زده کړي. صحیح دی. هو اول خپله ژبه یې زده کړي. دا زموږ د کلي سکول دی، رایل ګرامر سکول دی. و ما ته دعوت راکړی چې په زله ته به راځې، خو زه یو خواته تللی وم نه ورغلم. شاباش، نور هم محنت وکړئ. صحیح دا د عمرزۍ ځوانان دي. تی سویم رالاست فورث پوزیشن کې پښتو کې څه وایي؟ څلورم. شاباش، څلورم نمبر. دواړه څلورم. بس نور هم محنت وکړئ. صحیح دی انشاءالله. ولې نه؟